وزیرستان کې چې کوم امن دی بالکل امن دی هغه شان نه دی چې کوم ته دلته چوکیدګر کې ودرېدی شي په د ان پی په حکومت کې د ایم ایم ای په حکومت کې ودرېدی شي. السلام علیکم. د وحدت درنو کتونکو دا وغزه حضرت یوسف د پیښور په تاریخي چوکیادګار کې ولاړ مدلته کې د تحریک انصاف ضلع پیښور د طرفه بوک 48 کیمپ لګولې شوی دی. په دې کې د ایم پی ای فضل الهی په شمول باندې مختلف د پی ټی آی مشران راغلي دي، صوبایي مشران دي، ضلعي مشران دي. دوی دغه د ګرانۍ خلاف اواز اوچتوي. راځي د دوی سره خبرې کوو، د دې نه پوښتنې کوو چې د سکیورټي دپاره دوی څه اقدامات کوي. نن چې کومه مهنګایي ده او کومه د زرداري زامن د مولانا فضل الرحمن زامن کم کرپشن شروع کړی دی، دوی دې موږ ته وښیي چې دلته یو ټول پلاده نیلام شوي، دوی دې موږ ته وښیي چې یو موټروې کې یو ټول پلاده نیلام شوي، ټول ګډ جوړ دی. چا لی ورکړی دا تپوس دی په څه طریقې یې ورکړې ده. نن که ان ایل سی لی ورکړی یا بل له په څه طریقې یې ورکړی، آیا دوی ټیکس جمع کوي؟ نن په صوبه باندې فنډ بند کړی دی. نن زما غریب عوام ته 36 ارب روپۍ چې دي هغه د اوړو په مد کې ټول خیبر پښتونخوا کې تقسیمیږي. نن د هر غریب په جیب کې صحت کارت 10 लाख روپۍ پرتی دي، علاج کیږي. نن دلته امن وو، سکون وو، پټرول چې دی کم ځای ته ورسېدل، دالونه ضرورت اشیا چې کوم هغه کم ځای ته ورسېدل. دی چې کومې خبرې کوي او نن دی لګیا دي دا د غیر په ایجنډا لګیا دي، دا د یهود نصارا په ایجنډا لګیا دي. او چا چې پریس کانفرنسونه کول چې دا معیشت به دانه بره لاړ شي، چېرته لاړو؟ خزانه خالی شوه. کرپشن دی کوي که مونږ کوو؟ کرپ همدا دي، ټول عمر یې کړی دی. او د ټول نه غټه خبره چې ان آر او یې ولې ورکړه؟ ان آر او دا حج دی ولېږل، عمرې ته تیاری نه، دوباره کرپشن ته تیاری. دا کرپټ خلک دي خو یاد ساتي دا، او دا خبرې ځان سره نوٹ کړي چې انشاءالله چې عمران خان صاحب راشي د الله په حکم سره، نو یا سدي دا به دوباره دا ان آر او مونږ ختمو، احتساب به کوو انشاءالله، او یو کس به احتساب نه بچ کېږي انشاءالله. وزیرستان کې چې کوم امن دی بالکل امن دی هغه شان نه دی چې کوم ته دلته چوکیدګر کې ودرېدی شي په د ان پی په حکومت کې د ایم ایم ای په حکومت کې ودرېدی شي، داسې غونډه دې کولی شو. نن امن دی، امن دی، ثبوت دی. یو عمران خان چې ودرېدو ډرون اټیک د عمران خان په وخت یو شوی دی، امن دی ته وایي. دا ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ولی غلط میڈیسن هم چې خوري ریاکشن کوي، دا غلطه فیصلې دي، دا ریاکشن کوي. هلته نه بیا دهشتګر راوچت شي او بیا هغه ټارګټ کلینګ هم کوي او وار څه کوي. او مخکې چې د دوی په دور حکومت کې زه بار نشم راوتی، صحافي بار نشم راوتی، تاجر نشم راوتی، بدخوري وه او څومره ظلمونه و. نن هغه شی نشته. د مهنګۍ خلاف راوتي وو چې دا مهنګۍ کم وخته پورې چې دوی دا امپورټډ حکومت چې کم وخت پورې ناست دي، نو د دې مهنګۍ ختمېدو هېڅ چانس نشته. د مهنګۍ ته نه زیاتېږي. زموږ احتجاج دې لپاره چې دا شی په دې ځای ودرېږي، ځکه چې غریب سړي وس نه بهرېږي نور باقي. که نور دا مهنګي زیاته شوه خدا نه خواسته، نو نور به بس بیا خلک به یو انقلاب طرف ته به شی روان شي. نو زه مونږ دا په اردو احتجاج کوو، د امپورټ حکومت سره دا درخواست کوو چې کم د خلکو چاله اوټونه ورکړو، پکار چې تاسو دا الیکشن یا دوباره وکړئ، یا تاسو چې په چور راسته باندې راغی د حکومت هم واغېستو. نو آیا تاسو دا د دې اواز باندې اخیستی و چې یاره مونږ مهنګایي ختمو؟ نو مهنګایي ختمول داسې دا دوی کوم وکړو. تاسو په خپله باندې دغه اوړه په کور کې خورئ، دا چې کوم عام ولس خوري؟ والله بس مونږ خو چېرې په خپله ځکه نه دي خوړلي، رښتیا ورته ووایو چې مونږ خو نه قطار کې ودرېدی شو نه ودرېدو. او مونږ دا کوشش یاره خلکو ته میلو شي، خلکو له کوشش کوو چې ورو رسو، ځکه چې خلک غواړي، ځکه چې خراب دی او که هر رنګ دی، خو خلک خو لکه چې د ولګي ونه خدا نشي ورکولی، ریټ کې فرق شته که نه. صوبایي دا د مرکز یو یونټي مین شی د مرکزي پالیسي وي، چې مرکزي پالیسي صحیح نه وي. اوس زموږ غیر چاپېره ټول چې کم بارډرز دي، تاسو به په میډیا کتلی وي چې بارډرز کې چیرچال شروع دی، کم بارډر تارونه لګي دي، په هغې کې چیرچال شروع دی. دا چا ذمهواري ده؟ صوبه خو د هغې نه شي کولی. صوبایي خو خپل دغه کې هغې کې الحمدلله زموږ د قانون ادارې بهترین انداز کې لګیا دي، خو څه شیزونه داسې وي چې هغې کې زموږ د صوبایي دغه لاس پې نه وي.
هغه کې د هغې څه مداخلت نه وي نو دا ټول دغه چې ټول په یو پیج ټول نو دا واحد عمران خان لیډر چې هغه سره ټول صوبې په یو پیج راشي که هغه زموږ اندروني مسایل او کم د بیرون سره زموږ خبرې د برابرۍ خبرې به انشاءالله چې دا راشي نو انشاءالله تاسو هغه وکتل چې کله د عمران خان حکومت هغه د ډون مور مطالبه ختمه کا ډیفینیټلی ناٹ ورته جواب ورته ورکړی شو. ملک کې کم ورتوړ مهنګايي ده او کم حالات ته کم ستوندو سره خلک مخامخ دي. تاسو وینئ چې د غریب سړي زندگی بالکل اجران شوې ده. که د وړو خبرو کو وړه چې کوم دي نن په 2800 روپۍ دي وړي نن په 1500 روپۍ کیلو ده. چینی او د نور خبرې خو به نه کوو چې نن چینی 19 روپۍ کیلو په سټور کې چې کوم میلاویږي نه هلته هم ګرانه شوه نو عام مارکیټ کې به دغسې بوجي نه که مونږ داسې کور دې وخت کې مونږ یو د پېښور د ښار د ټولو نه ستر بازار کې مونږ ولاړ یو چې هغه کې د هر رقم ته بازارونو جوړ موجود دی. که دې خوا مونږ وګورو دا چوک یادګار دی پیپل منډی ده نو دې ګړ کې مونږ د سټرایک مطلب دا دی د بوک هړتال چې دې خلکو ته د آلاتو پته ده. مونږ د احتجاج په غټه سطح باندې ځکه نه کوو چې دلته غریب خلک دي چې کوم د روزانه حساب سره سیر وړه ګډي او په خپل بچي خوري. که دا مونږ سټرایک لونګ نو دلته به د خلکو روزګار هم خراب شي. خو مونږ دې عوام ته دا احساس دلاو کدی مهنګاهي د دې حکومت ماتړو نشو نو دا مهنګاهي به خانه جنگي ته ورسیږي بیا به زمونږ د وس نه خبره باري کنن د عوام د خپل حق لپاره د خپل د بچو د مستقبل لپاره راونه وتل او د عمران خان ملاتړ ونه کو نو په مستقبل کې به ډېر غټ ستونزو سره مخامخ شو. د وحدت درنو کتونکو تاسو د تحریک انصاف د مشرانو د خبرې واورېدې. په دې کې د ټولو نه حیرانونکې خبره دا وه چې ایم پی ای فضل الهي صاحب ویل چې په صوبه کې په وزیرستان کې په بنو او نورو سیمو کې امن دی. د کیمرمین محمد خالد سره حضرت یوسف، وحدت نیوز، پېښور.